جلال آباد هغه ښار چې د پراخوالي له پلوه وړوکی خو د نفوسو له لوري د هیواد په ګڼ میشتو ښارونو کې شمیرل کیږي سړکونه یې واړه او ترافیکي ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده مسؤلینو دغه ښار کې د نظم راوستو په موخه هڅې زیاتې کړي د ننګرهار ترانسپورت رئیس وایي جلال آباد ښار کې د نظم راوستو په موخه د ریکشو پر ځای بسونو فعالیت پیل کړی ټولې هډې له ښاره ویستل شوي پلان کې ده چې د کابل هډه یو بل مناسب ځای ته انتقال کړي دا ټول هر څه د ولس د هوساینې لپاره شوي کوم وسایط چې له اطرافه راځي هغو دپاره په د ښار په څنډو کې موږ هلته ځایونه ورته مشخص کړي دي هډې ورته جوړې کړي دي کاشټرو ته دا کوم بدیل سي رخصو بدیل موږ نن ورځ د فعالیت اجازه ورکړې ده کوم بدیل څنګه پیدا کړی ده هغو ته موږ خپل شرطپاڼه ږدو دغه شرطپاڼې مطابق باندې به بیا دغسې کوم مناسب ګاډي دي د ښار او کوم مناسب بسونه چې د ښار لپاره مناسب دي بیا په شرکت مو مکلفه کوو چې هغه ګاډي موږ ته راولي د ترافیکو مدیریت په شمول د ښاروالۍ ریاست خصوصا ولایت او قومندانۍ هم له موږ سره په دې کې همغږي دي او هم همکاره دي راسره بل خوا بیا د کابل هډې موټر چلونکي وایي که چیرې دغه هډه د درونټې ځنګل باغ سیمې ته انتقال شي نو د ښار ګڼه ګوڼه به ورسره کمه شي دا ډېر خبره هم ډېره ښه ده ځکه زه اوس 10 بجې د چمتالې نه را روان شوی یم دا 11 بجې دي په دې چې زه ښار ته لاړم ښار ته مې سوارلۍ وړې وه واپس دلته راغلم نو دا ډېره ښه خبر ده چې اډه هلته تبدیله شي موږ دغه تقاضا کوو د مشرانو نه چې زموږ دغه پرچو کې یو څه ګنجایش وکړي د شرکتونو په حساب باندې ځکه نه پاتې کېږي واره په ده نه کوي چې هر یو سره هلته پردي ګاډي دي د کابل هډې مسؤل وایي د شرکتونو په همکارۍ نظم راوستی او ټول موټر چلونکي د ټاکلو اصولو له مخې فعالیت کوي زموږ خاص هدف دا دی چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړو او همدارنګه نظم راولو انشاءالله د اول څخه مو هدف همدا او نظم انشاءالله دلته راغلی دی سټینډونه دلته هر شرکت کسان موږ سره همکاري کوي او په سټینډ کې د شرکت کسان ولاړ وي چې ټول تنظیم انشاءالله همغه رامنځته کوي موږ ورسره زموږ په همکارۍ باندې د ترانسپورت مسؤلین وایي جلال آباد ښار کې د ریکشو پر ځای ګرځېدونکي بسونه به راتلونکي کې لا معیاري او د ترافیکي اصولو سره سم به فعالیت کوي